دشت لیلی په یرګنک کې امریکایان هم ولاړو، په یرګنک کې نور خلک هم ولاړو، د تپې بالا نیولې وې. دوستم په خپله هم و، د دوستم خلک هم و. په دومره اندازه تلاشي یې کوله چې د چا نوي کالي اغوستي و هغه یې جنګ شو. او پیسې میسې خو ضرورت نه و، لاسونه یې دومره په وحشت ورتړل چې هغه ته برداشت نه و. په هر څو کسانو یې سړی واوه، هم یې چپه کاوه، هم یې لاسونه سخت ورتړل، بیا یې دغه لمر ته کښېنول چې ور وځه. زموږ د سفر تقریبا 4مه ورځ وه، د روژې 16مه ورځ راځي. نو په دا ورځ باندې بیا حاج فاضل اخوند مازدیګر راغلی دالته موږ ته. کله چې حاج فاضل اخوند راغلی او معین الله نوري صاحب سره و، ذاکر عبدالقیوم اخوند سره و، چې موږ داسې د مظلومیت په حال کې ولیدو، تړلو لاسو په حال کې ولیدو، ډېر بد اثر یې پر حاج فاضل اخوند وکړ. د دوستم عسکر ورسره روان و، هغو ته په قهر سو، هغه پسې واخیستله. نو بیا موږ ته وویله چې طالبانو پریشانه کېږئ مه، مایوسه کېږئ مه، دا د الله پاک تقدیري فیصله دغسې سوې وه. موږ ته چې هرې خوا ته تسلیم سوي وای داسې عمل به زموږ سره کېدی. نو یو بل ته معافي سره کوئ او د دوستمیانو سره پر وسایلو ټینګت مه کوئ چې شی غوښتی هغه ورکوئ، او داسې نه چې مزارې ته ولاړ سئ بیا ته د دوستمیانو په لاسو پراته زارۍ ورته کوئ چې موږ ایله کړئ، خپله استغنا به در سره وي، استغنا به مې ساتئ. دې خلکو کوشش دا کوو چې هر قسم اذیت و تکلیف و ضرر دا ملګرو ته ورورسوي. حتی د ملا صاحب مخابره د امین ملا محمد عمر مجاهد له دوستم سره په دغه وخت هم وه چې طالبان مه پازوه، هر څومره پیسې و موټران چې غواړې زه درکوم. مجاهدین یې په کاماز لاریو کې بلخ ته ولېږدول او په کانتینرونو کې یې د مزار شریف ښار زیني کلا ته انتقال کړل. په یوه کانتینر کې چې د 500 کسانو ظرفیت یې درلود، له 200 تر 300 کسان واچول. د کانتینرونو دروازې یې وتړلې، یو شمېر یې د شبرغان محبس ته ولېږدول او یو شمېر نور یې قلعه جنګي ته انتقال کړل چې امریکایي ځواکونه پرې څارنه وکړي.